سورة الفاتحة مكية. سورة فاتحة مكي سورة وهي 7 آيات وآيات ندي. في سورة مدثر نورستا په اعتبار د نزول پنځم او په اعتبار د کتابت سره اول ده. 25 کلمې ده، 123 حروف ده پکې. په اول د قرآن عظیم شان کې د آدابو کې مخکې موږ تاسې ذکر کړی وو چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به وایي. ولی یو خو دلته په الله تعالی باندې پناه غوښتل دي د شیطان رټل سوي نه، چې دا یو معظم کلام ده، د الله کلام ده. دغه زه په ښه حضور سره ووایم، په ښه اخلاص سره ووایم. شیطان لعین خو وسوسې وراچي انسان ته، یوسوس فی صدور الناس، په زړو کې وسوسې ورته وراچي. تفسیر مبارک لیکلی دی چې د اولیاء کرامو نه چا الله تعالی ته عرض وکړ چې خدای پاکه ماته دا راوښیه چې دا شیطان لعین څنګه وسوسې په زړو کې واچي، په څه طریقه باندې. الله تعالی چې ورته وښوده شکل د خنزیر و، خرطوم یې دا د ولو په منځ کې وربند کړی و، چاته چې وسوسې وراچولې دا د ولو په منځ کې، او هلته په زړه کې وسوسې ورته په دغه طریقه وراچولې. نو حکمت الهي ته وګورئ، د نبي علیه صلات وسلام 4 وارې شق صدر سوی زړه عملیات سوی ده. تفصیل به خپل ځای کې کوو انشاءالله. بل طرف ته د ولو په منځ کې مهر نبوت ورته ټاپه لګولې ده، دې وجې نه چې د ټولو طرفونو د شیطان د تصرف نه دی مبارک وساتل شي. نو دا خو وسوسې وراچي انسان ته. نو اول کې په الله تعالی پناه وړ چې خدای پاک د دغه ظالم نه وسات. یو لوی پاچا ته چې عرض وکړي چې دغه سړی مې نه پرېږدي، وزنې مې ما تا ته پناه راوړې، هغه پاچا پناه ورکړي. غیرتي انسان پناه ورکوي. رب العالمین خو ډېر لوی ذات ته ګوري، ټول قدرت او پاچایي ملکیت ټول د ده ده، چې د ده د الله ته پناه یوسه چې خدای د دغه ظالم نه مې وساته. نو د وسوسو د شیطان نه به وساتل شي. دا ظالم خو په منځه کې هم وسوسې وراچوي. اذان چې شروع شي دی منډې وهي، حدیث مبارک کې راځي، منډې وهي او غټ بادونه یې ترې کېږي مخایه. منډې وهي چې کله اذان خلاص شي بېرته راسي، کله چې اقامت شروع شي بیا یې دغه حال ده، اقامت چې خلاص شي بېرته دی راسي. بیا د خلکو په ذهنونو په زړونو کې وسوسې ورته راچي، فلانی شی در یاد که، فلانی شی در یاد که. مخکې به یې نه وي یاد، په دغه ساعت کې به ډېر د شیان ور یاد کړي چې هغه به یې د نه وو په یاد. دا د شیطان وسوسې دي. کله به دا ورنه یېري 100 رکعته مې وکړه. نو قرآن عظیم شان په تلاوت کې هم داسې وسوسې ورته وراچي، خو اول پناه په الله تعالی باندې وغواړه چې د ده نه وساتل شي. دا یو فایده شو. دویمه فایده دې کې استئذان، د کلمة الاستئذان ورته وایي. اجازه غوښتل د یو محرم ځای ته چې ننوځې، د یو چا نه به اجازه غواړي چې مالک دغه ځای وي. دا د الله تعالی نه یو اجازه غوښتل دي چې زه دغه محرم کتاب ته داخل شم او دغه تلاوت کوم. او بسم الله الرحمن الرحیم په دې کې به د الله تعالی نه کومک غوښتل دي، په نامه د الله تعالی باندې، په نامه د الله تعالی باندې. نو د الله تعالی نه د کومک وغوښتل چې خدای فقط ته کومک را سره ونه کړي، زه دا تلاوت نشم کولی. لکه ایاک نعبد و ایاک نستعین کې به هم راسي انشاءالله. په اعوذ بالله کې پناه سوه او په بسم الله کې نصرت د الله نه غوښتنه د کومک سوه چې خدای ته کومک را سره وکړه. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه رئیس المفسرین د امت مرفوع حدیث ذکر کوي. هغه مبارک وایي چې اعوذ بالله اجلال د قرآن عظیم شان ده. د قرآن عظیم شان لوی و عظمت په دې کې ذکر کیږي. او بسم الله الرحمن الرحیم کلی د قرآن عظیم شان ده. د بسم الله الرحمن الرحیم متعلق څه فضائل، چونکې دا ډیر یو مهمه کلمه ده، مهمه جمله ده. یو څه فضائل دې ذکر کوو ان شاء الله. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مبارک وایي
وایي که څوک دا غواړي چې د 19 متصرفو ملائکو د جهنم د دوزخ نه علیها 19 ملائکې په دوزخ الله مقرر کړي دي چې د هغو نه خدای په خلاص کې نو دی د بسم الله الرحمن الرحیم وایي. ولې په دې کې 19 حروف دي د هر حرف په مقابل کې د الله تعالی د یو ملائکې نه خلاصېږي. بل روایت حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه مرفوع روایت ده چې په بسم الله الرحمن الرحیم باندې 4 کسان خدای پاک له دوزخ نه خلاصوي. کله چې استاد شاګرد ته ووایي الک ته ووایي چې ته ووایه بسم الله الرحمن الرحیم، هغه چې ووایي 4 کسان خدای پاک د جهنم نه خلاصوي. دا استاد دا شاګرد او د دې شاګرد مور او پلار دا ټول له جهنم نه الله تعالی په خلاصوي. دا چې ټول دین ورخې دي کې به څومره فضیلت دی. الله هم دې نیتونه د خدای د رضا دپاره کړي. دریم حضرت جعفر صادق رضی الله عنه روایت ده وایي ټول کتابونه په قرآن عظیم شان کې دي. ټول قرآن عظیم شان په سورت فاتحه کې ده. هغه مطلب مې مخکې درته ویلي. ټول سورت فاتحه په بسم الله الرحمن الرحیم کې ده. ټول بسم الله په بعد بسم الله الرحمن الرحیم کې. نو ټول کتابونه آسماني په بعد بسم الله الرحمن الرحیم کې. څومره لوی اعجاز څه پکې. په دې با کې اشاره څه شي ته ده؟ ای بی کان ما کان و بی یکون ما یکون. دغه آیت شریف کې خلاصه راځي والله بكل شيء محيط. الله تعالی په هر شي باندې احاطه کوونکی ده. نو فبعد بسم الله الرحمن الرحیم کې جعفر صادق رضی الله عنه مبارک وایي چې ټول کتابونه راغلي. او بل الباء للالصاق، الباء للالصاق مقصود د ټول قرآن عظیم شان د ټولو کتابونو په باب کې ذکر ده چې ای د الله بنده، ای د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی، دا کتابونه چې الله نازل کړي دي دې دپاره تا وصل د الله سره وکړي. ګوره د الله سره تعلق ساته، ګوره د کتابو سره تعلق ساته، ګوره الهي کتابونه زده کوه، عمل ورباندې کوه، عقیده ورباندې کوه، ناسخ و منسوخ وپېژنه. نو باقي چې الصاق دپاره سي دا د ټولو کتابو مضمون په بعد بسم الله الرحمن الرحیم کې راغی. د نوح علیه السلام د کشتۍ کلیو بټن د درولو بسم الله وه. 6 میاشتې د اوبو په سر ګرځېدلې ده، 6 میاشتې، او 40 ګزه د جګو غرونو هم اوبه جګې سوې. نوح علیه السلام به غوښتل چې کشتۍ روانه سي، بسم الله خپله به روانه سو. چې بېرته بیا غوښتل چې کشتۍ ودرېږي، بسم الله خپله به ارامه ودرېدله. دې کې ډېر لوی رازونه دي. د الله تعالی ډېر نومونه دي، ډېر نومونه دي. دلته 3 نومونه راوړو: الله، رحمان او رحیم. الله، رحمان او رحیم د انسان 3 حالاتو ته اشاره ده، د مخلوقاتو 3 حالاتو ته اشاره ده چې انسان ای د الله بنده ګوره د دغو حالاتو نه غافل نسي. مبدا، معاش، معاد. مبدا چې اول خلقت د ټولو اشیاء ده، بسم الله. د ټولو اشیاء خالق څوک ده؟ الله. الله قرآن عظیم شان کې ذکر کوي چې کفار او مشرکین پوښتنه وکړي چې د ځمکې اسمانونه چا پیدا کړي؟ لیقولن الله. قسم د دوی به درته چې الله پیدا کړي. دا اول ابتدا د محتاج خلقت ته اشاره سو. ګوره دې نه مه غافله کېږه. چا پیدا کړی؟ الله پیدا کړی. نو د الله نه مه غافله کېږه. رحمان عام معنا کې موږ تاسې څنګه وایو؟ مهربانه ده په دنیا کې. وروسته څه مطلب نور درته وایم انشاءالله. په دنیا کې دا دنیا طرف مقدم سو. ګورئ معاش ته اشاره ده چې ګوره زندگی دې چلی دا ټول الله په خپله مهرباني درته چلی. روزي دی درکوي، عزت دی درکوي، دید د سترګو دی درکوي، اورېدل د غوږو دی درکوي، خوراک و چکاک دا ټول شیان دی درکوي، عزت دی درکوي، اولاد دی درکوي. دا ټول د الله په اختیار کې دي. دا معیشت د ټول د الله په اختیار کې د الله په مهرباني سره ده.
او رحیم آخرت ته متوجه سه معاد د چې بیرته راګرځېدل دې هم ګوره الله کوي او د الله په حضور کې به درېږي دغو درې حالاتو نه غافله نه سي نه د خپل خلقت نه غافله سي چې مبدا د مخلوقاتو ده نه د خپل معاش و زندگی نه او نه د آینده نه چې درې حالاتو متوجه شي بیا به ته د الله شاکر او ذاکر بنده جوړېږي او یو لنډه توصیه درته کوم څو شیان د ځان معمول وګرځوئ ورونو څو شیان یو هر کار چې شروع کوئ بسم الله وایي دې کې ډېر غفلت ده هر کار چې شروع کوئ لکه حدیث مبارک کې ده کل امر ذی بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو اقطع یا ابتر تحقیق په حدیث مبارکو کې کېږي هر کار چې چښتن د نیکۍ وي چې بسم الله پکې ونه ویل سي هغه کم برکت وي خوراک کوي بسم الله وایه چکا کوي بسم الله وایه موټر چلانه بسم الله وایا کوټې نه وځي بسم الله وایا کور ته راځي بسم الله وایا یو کار بل د دنیا شروع کوي بسم الله وایا هر کار د نیکۍ چې وي په سر کې بسم الله وایي برکت مو الله نه ختموي نبی علیه الصلاة والسلام سره صحابه کرام ناست دي دیو په اول کې بسم الله یې راوه څه ډوډۍ پاتې و چې بسم الله یې ویله بسم الله اوله و آخره حکم هم دغه ده چې په اول کې درنه یې به داسې وایي که یو مړی دې پاتې بسم الله اوله و آخره یا بسم الله فی اوله و آخره دا چې صحابي مبارک ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی سو یې خندل صحابه کرام مبارکانو پوښتنه وکړه رسول الله ول دې وخندل وای دغه سره تر اوسه پورې شیطان خوراک کاو دا اوس چې د بسم الله ویل څه خوراک چې کړی و دا ټولې بیرته ایستک هر کارم چې به بسم الله وګوره شیطان د سره شریک کیږي دروازه چې بندوله بسم الله باندې بندوي ځکه حدیث مبارک کې راځي کومه دروازه چې به بسم الله بند شي شیطانان په خپل منځ کې زیری وکړي زموږ حساب پکې سته چې په بسم الله بند نشي پیږي کې بیا هم تصرف الله تعالی شیطان ته ورکړی دل داخلي دی او چې په بسم الله دروازه بند شي بیا شیطان تصرف الله بند کړی ده چې بسم الله دې په ویله دوی د غم زیری سره وکړي چې د مو حصه خو بند شو داسې هر کار کې اول کې بسم الله وایي دا یو دویم هر شی مو چې خوښ څه په زړه کې ښه درته ولګېده دې ته ماشاء الله وایي که لا قوة الا بالله ورسره چې خو ډېره ښه ده حدیث مبارک کې هغه هم سته ورسره ماشاء الله لا قوة الا بالله بیا نه نظر کېږي العین حق نظر حق ده دا په خپل ځای کې به تفصیل درته کوو انشاءالله دا په صحیح احادیث بخاري شریف او نورو صحاحو کې راغلي دي نظر حق ده حتی یو نفر چا په نظر کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره ورسېده نږدې و چې هغه مبارک وفات شي پیغمبر علیه السلام مبارک دومره سخته غوسه ورته کړې ده چې داسې غوسه یې چاته نه ده کړې وایي ولې یو مسلمان ور قتل کوئ چې قتل نسبت یې ورته وکړه نظر کوونکي ته ولې یو مسلمان ور قتل کوئ ولې د بارک الله نه ورته ویلې نو هر شی مو چې خوښ سي هلته ماشاء الله وایي چاته به مو ضرر نه رسېږي دا ضرر ده ګوري مسلمان ته او دریم هر آینده کار کې انشاء الله وایي انشاء الله کوم کار چې څوک کوي سبا داسې کوم داسې چې مطلق ووایي په دې زړه کې یو قسم کرکه غوندې راته ودرېږي ولې دا په ځان باندې اعتماد سي خدای پاک ته ونه سپاره حتی انبیاء علیهم السلام قرآن شریف کې به جای په دې درته راسي انشاءالله ځینې کارونه الله تعالی ورته معطل کړي دي زر نه دي ورته پوره کړي حکمت الله دا ذکر کوي چې د ماشاءالله انشاءالله نه وویل لکه د سلیمان علیه السلام چې دی به دې ټولو بیبیانو سره یو ځای کېږي او ټول به فارسین او مجاهدین ځای کېږي پیدا کوي په دې ټولو کې یو ټوټه د حیوان یعنې ژوندی ساری دا یې ورته راوړو په تخت باندې ورته کېښود په میز باندې کېښود پیغمبر علیه السلام قسم کوي که انشاءالله یې ویلې وای دا ټولو بیبیانو به فارسین په اسپاره مجاهدین بچیان ورته پیدا کړي وي خو ده انشاءالله یې رسو هغه یې ونه ویله په هر کار چې آینده وي انشاءالله وایي هغه کار به مو خدای پاک سرته رسوي که دا په خدای باندې اعتماد راغی جل وعلا او څلورم هر نعمت چې خدای پاک درکړي که دیني ده که دنیوي الحمدلله پکې وایي یو خو به رجوع خدای پاک ته سي
او بل به د الله شکر ادا سي. الله تعالی جلو د مونږ شکرانه غواړي. دا خو د سورۃ فاتحه مبارکه د نومونو فضائل اعوذ بالله بسم الله متعالى خبره سو. اوس راځو ترجمه د سورې مبارکه او تفسیر کوو ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. متعلق ټول طالبان ته معلومیږي خو د اول نه تر اخره دا ذکر کیږي، یا مقدم ده یا مؤخر ده یا اسم ده یا فعل ده. ابتدئو بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله. ابتدئو شروع کوم بسم په نامه الله د الله تعالی. الرحمن چې ډېر زیات مهربانه ده. الرحیم رحم لرونکی ده. ما پښتو معنا ته فکر سو دا مې چې ته اشاره وکړه چې په رحمان کې مبالغه زیاته ده په نسبت چاته رحیم کې، ولې هلته مې یو قید زیات کو. الرحمن ډېر زیات مهربانه ده. الرحیم ډېر رحم لرونکی ده. زیات ټکی پکې رانغی. ګوري دا زیات دا د رحمان د مبالغې د وجې نه ده. نور خو اصل کې دواړه د رحمت نه مشتق دي. اصل خو دواړو رحمت ده، خو هلته مبالغه زیاته ده ځکه به یو لفظ ورسره زیاتوي. دا چې عامه معنا موږ تاسې کوو الرحمن مهربانه ده په دنیا کې، په مسلمانانو په کافرانو ټولو ته الله روزي ورکوي. الرحیم مهربانه ده په آخرت کې په مسلمانانو نه په کافرانو. هلته د رحمت خلک کم سو، صرف مسلمانان دي. کفار اوتل ځکه ورته عذابونه ورکوي. دا په خپله د رحمان الرحیم ترجمه نه ده. ګورئ دا د مبالغې د صیغې نه دا شی ثابتوو. الرحمن دی مهربانه ده په دنیا کې په مسلمانانو هم په کافرانو. الرحیم مهربان ده په آخرت کې په مسلمانانو نه په کافرانو. برعکس معنا هم کوی شي. الرحمن مهربانه ده په آخرت کې. الرحیم مهربانه ده په دنیا کې. که ته دنیا کې مسلمان او کافر په ټولو مهربان، په آخرت کې صرف مسلمان. دلته په اعتبار دی کیفیت سره د قیامت نعمتونه قیمتي دي. ولې حدیث مبارک راځي په جنت کې د یوې قمچینې ځای، په جنت کې د یوې قمچینې ځای د دنیا او څه چې په د دنیا کې د ټولو نه قیمتي ده او قدرمند. کیفیت دی وعلي نسو بیا به کیفیت ته راجع کوي. الرحمن مهربانه ده په آخرت کې. مبالغه سو ګوري ځکه هلته رحمتونه ډېر دي، هلته نعمتونه ډېر دي. هغه نعمتونه دائمي دي، دغه فانی دي ختم کېږي، هغه نه ختم کېږي. الرحیم دنیا ته متوجه کوی شي. ولې ما څه درته ویلي چې دغه ترجمې چې موږ ته د رحمان الرحیم کوو دا د صیغې د مبالغې د وجې نه کوو. نو ځکه د دغه دوه صفاتو ډېر زیات تفاسیر راغلي دي، هر یو په خپل لحاظ باندې ورته کتلي دي او هغسې ترجمه یې کړې ده. هغومره لنډ کافي دی انشاءالله. الحمد لله رب العالمین. پنځه سورتونه د قرآن عظیم شان کې چې په اول کې الحمدلله راغلی ده. اول سورت دغه سورت فاتحه شریفه ده. دویم سورت انعام. دریم سورت کهف. څلورم سورت سبا. پنځم سورت فاطر. او دا ډیره بهترینه کلمه ده، د الله حمد پکې بیانېږي. آدم علیه السلام په خوله مبارکه چې اوله کلمه جاری شوې ده د الحمدلله جاری شوې ده. کله چې دکې روح پوکړی شوه تر نامه پورې ورسېدله د وپرنجل، دا روح په ټول بدن کې تیت شوه، د وویل الحمدلله. جنتیان چې په جنت کې کوم نعمت زړه وسی دوی ووایي سبحان الله. بس دا لکه بټن چې ووهي چې دغه شی مې په کار ده، دا د دې شي بټن د هغه شی ورته راځي. کله چې نعمت ورته راوړ دا نعمت د الله تعالی د فایده ورنه واخیستله. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اول دخول جنت کې بم الحمدلله وي، اخر بم د الله تعالی حمد. امام بخاری صاحب رحمت الله علیهم چې علما کرام د نکات ذکر کوي په اول کې داسې څوک راوړی راوي چې ماده حمد امام حمیدی صاحب،
په آخر کې هم داسې حدیث راوړی چې ماده حمد احمد ابن اسکاب ده. څه معنی زما کتاب د اوله تر اخره محمود ده چې په دغه عمل وکړي ځوان به د اول نه تر اخره پورې محمود تیر سي. په د حمد ځوان به دي چې ځوان د حمد سو الله تعالی په دې جنت ته بیایي او هلته به هم حمد وایي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الحمد ټول ثنا او صفت. نو الف لام څه شي سو؟ ټول ثنا او صفت استغراقي سو. استغراقو لپاره د احاطې د څه شي د ټولو افرادو. څه معنا؟ چې څومره حمدونه دي د الله ته ثابت دي. اوس که ته سوال وکړې ولې انبیا علیهم السلام ته څومره حمدونه ثابت دي؟ ثابت دي که نه؟ د نبی علیه الصلاة وسلام نوم محمد ده، محمود ده، محمود ده. هغه ته هم صفات ثابت دي، ثناوي ثابت دي. نور نیکانو بزرگانو شهداو ته هم ثابت دي. او موږ تاسو الحمدلله هر فرد له افرادو د حمد او د ثنا او صفت نه الله ته ثابت دي. دا استغراق څنګه صحیح کوو؟ ځکه دا نورو بندگانو ته چې الله تعالی خپلو مخلوقاتو معظمو مشرفو بندگانو ته انبیاء علیهم السلام، ملائکو ته، صدیقینو ته، شهداو ته، صالحینو ته چې څومره نیک صفات ورکوي د دې حمدونه پې کوي او ثنا پې کوي، دا ټول څوک ورکوي؟ الله ورکوي. نو په حقیقت کې رجوع بیرته الله تعالی ته کېږي. ځکه وایي الحمد هر فرد له افراد د حمد نه د ثنا او صفت الله ته ثابت ده. یا جنس حمد الله ته ثابت ده. یا الحمد الف لام عهدی کا هغه معهود حمد چې کامل حمد ده، چې هغه حمد چا ده؟ د الله تعالی ده، خپل ذات شریفه ته. الله تعالی چې د خپل ذات شریفه کوم حمد وایي دا خو ډیر عالی ده، ځکه د الله حمد ده، د الله حمد ده. نو الف لام به عهدي په دې معنی باندې چې الحمد هغه حمد معهوده معلومه چې حمد کامله ده، چې حمد الله تعالی د خپل ذات شریفه ته هغه الله لره ثابت ده. الحمدلله حمد و ثنا او صفت الله ته ثابت دي. په ټولو نومونو د الله تعالی کې الله راوړ اسم ذات ده، مستجمع د ټولو صفات کمالیه او جلالیه او جمالیه ولره. چې امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ وایي چې دا اسم اعظم د الله تعالی ده. داسې ونه ویلي الحمد للرحمن، الحمد للخالق، الحمد للرازق. هغه صفاتو باندې ذکر نه که. ولې؟ اشاره دې ته ده چې الله تعالی د خپل ذات د وجې نه دی لایق د حمد ده. که هغه صفاتي نومونه مو ذکر کړي وای، هغه الله تعالی راوړي وای، بیا به دام فکر ته چاته ورتله چې الله تعالی لایق د حمد د خالقیت د وجې نه، الله لایق د حمد د رازقیت د وجې نه، الله لایق د حمد د رحمانیت د وجې نه. نه، الله تعالی ذات کامل و مکمل ده، ذات لایق د حمد ده. نو ځکه اسم ذات راوړ الحمدلله. حمد و ثنا صفت چاته ثابت دي؟ الله تعالی لره ثابت دي. رب العالمین چې دی پالونکی د ټولو مخلوقاتو ده. رب تربیه د صغر نه کبر ته لویوالي ته، دا د ټولو مخلوقاتو تربیت څوک کوي؟ الله یې کوي. عالمین جمع دی عالم ده. عالم چی شي ته وایي؟ کل ما سوى الله. بې د الله نه څومره مخلوقات دي الله چې دي، کوم ځکې دي، که اسمانونه دي، که ملائکه دي، که انسانان دي، که پیریانان دي، که نباتات دي، که حیوانات دي، دا ټول مخلوقات عالم دي. ولې عالم ورته وایي؟ ځکه علامه دي په وجود د الله تعالی باندې چې الله تعالی موجود ده. یو کوچی سړی په لاره تېرېده وایي البعرة تدل علی البعیر. یو پشه دلالت کوي په بعیر باندې، په اوښ باندې. نو دا کائنات دا په خالق باندې دلالت نه کوي؟ نو عالم سو دا ټول شیان د الله تعالی په وجود باندې علامه سو. اوس سوال دا واردېږي
چې خو ټول مخلوقات عالم ویل کیږي الحمدلله رب العالمین رب العالمین په داسې به ویلو ټول مخلوقات عالم ویل کیږي عالمین ولې ویلي یو په سجع د آیتو په دې برابرې کی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا معجز کلام ده کنه او بل اشاره دې ته ده چې اقسام د عالم مخلوقاتو د عالمیانو هغه ډیر دي اقسام ډیر دي عالم د ملائکو عالم د انسانانو عالم د حیواناتو عالم د نباتاتو عالم د احجارو زر قسم عالم د الله تعالی دي 400 په وچه کې 600 په بحر کې دي په دریاب کې دي د الله داسې مخلوقات دي دا د اګۍ نه چې پیدا کېږي دا یو عالم ده دا د اوبو نه چې پیدا کېږي دا بل عالم ده وما يعلم جنود ربك الا هو په لښکرو د رب باندې یو الله خبر ده ملائکې د نور نه پیدا دي شیطان له اوره پیدا ده نو د الله عالمیان مخلوقات ډېر قسمه دي دغه د وجې نه جمع راوړ بیا یې جمع د ذوي العقولو راوړه ذوي العقولو تغلیب د ذوي العقولو په غیر ذوي العقولو باندې کوي رب العالمین الرحمن الرحیم ډېر زیات مهربان او ډېر رحم لرونکی ده دام اشاره دې ته ده چې د الله تعالی د تربیت د عالمیانو کوي داسې نه چې د عالمیان د دې لایق دي په خپل ذات کې چې د دې تربیت خامخا وشي دا په خدای واجب نه ده الله رحمان و رحیم ده چې خپل ډېرې مهربانۍ د وجې د خپلو مخلوقاتو تربیت کوي دا انسانان څنګه تربیه کوي ګوري اول اوبه وي بیا وینه سي مضغه علاقه فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين دايكم أطوار دي بیا د ګېډې د مور په ګېډه کې 8 میاشتې 9 میاشتې زیاتو کم وخت تېروي دې ته اکسیجن او دې ته هوا د کوم ځای نه راځي خوراک او چکاک کوم طریقه باندې کېږي دا ټول تربیت الله تعالی کوي بیا دا پیدا سي وړکۍ ماشوم وي وړکۍ هلک وي څنګه الله تعالی تربیت کوي دې ته بیا د مور تیونو کې شیدې چا ورښودلې دي دې ته خو چا تعلیم نه دی ورکړی د الله تعالی نه خو الله یې په زړه کې وراچوي چې ته وځاړه چې د مور ته یې کې د شیدې دي هغه درته درکړي هغه شیدې وچیکه تا به د خوراک او د چکاک د دواړو ضرورت ورباندې ادا سي بیا پسې لویېږي بیا مورکۍ ورته په خوله کې ډوډۍ زوی دا په خوله کې ورکوي کرا کرا په دې اموخته کې بیا خپله په خوراک باندې راځي بیا پسې لویېږي د منډو سي بیا ځوانېږي او پښتن د عمر ته رسېږي سپینګیرتوب ته رسېږي بیا پسې مرګ راځي دا ټول تربیت یې څه کوي څوک یې کوي الله یې دا صرف یو نمونه مې درته ویلې نور ټول مخلوقاتو کې خپله قیاس پرې کوي خو دا ټول په مهرباني د الله سره کېږي ګورئ دا ټول د الله د موږ سره ښه کوي دا سوچ وکړئ دغه انسان څنګه الله ساتي دغه د موټرو سفرونه ګوره او د تیارو سفرونه ګوره او منډې ګوره او د اوښانو سفرونه او د اسانو سفرونه او جهادونه او جنګونه او څه قسمه حالات دي خو دا انسان الله تعالی قرآن زمستان کې بیا درته راشي انشاءالله داسې یو وشددنا اسرهم دغه ځای کې راځي دغه بندونه او د هغې الله تعالی په اعصابو باندې څنګه ګورې قوي کړي دي ګورې داسې نه ده چې یو څوک دې چاته ورکړه لاس هلته ولیکي نه دا لاس ټینګ ده منډې وهې تګ کوې ټول د اعصابو رګونه په ټول وجود کې الله تعالی د یو جال په حیث باندې اچولي دي د یو جال په حیث باندې دا ټول وجود یې ورباندې تړلی ده نو الله د دې ټولو شیانو تربیه کوي پالند یې کوي دا د څه وجې نه الرحمن الرحیم چې دی مهربانه ده ډېر مالک یوم الدین مالک ملک دواړه قرات راغلي مالک یوم الدین دی چښتن ده د ورځې د جزا د قیامت یو ورځ چې هلته به خلکو ته ښې او بدې بدلې ورکول کېږي که چا ښه کړي ښه بدله به الله ورکړي جنت ته به بیایي که چا بد کړي بده بدله به الله ورکړي جهنم ته به بیایي یا ملک یوم الدین
دی پاچا د دې ورځې د قیامت. که ته سوال وکړې چې الله تعالی خو په دنیا کې هم پاچا حقیقي دی ده او په قیامت کې هم د ورځې د جزا کې هم دی پاچا ده، مالک یوم الدین یې ولې خاص کړ؟ وایي ځکه په دنیا کې دا نور پاچایان هم ظاهره دعوه کوي، یو نسبت کېږي د فلاني وطن پاچا او د فلاني وطن پاچا. په قیامت کې دغه اعلان نه څوک نشي کولی، غږ به وسي چا لره نن پاچایي ده. هېڅوک به نه وایي چې ما لره پاچایي ده، ټول به غلي په هیبت کې به پټ شي، د الله قهر و غضب به په جوش راغلی، هېڅوک به غږ نشي کولی. بېرته به غږ وسي لله الواحد القهار، الله لره ده چې واحد و قهار ذات. نو هلته هېڅوک د دې مجازي پاچایي دعوه هم نشي کولی، ځکه یې مالک یوم الدین ویلي. ایاک نعبد و ایاک نستعین. التفات ده، التفات خو پیژنې که د غیبوبت نه خطاب ته خبر راغله چې ښه حضور برابر سي. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دا ټول د غایب په ځای باندې دي. پاچا د دې ورځې د قیامت، چښتن د دې ورځې د قیامت. اوس څه وایي؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص تا لره خدای موږ عبادت کوو، خاص له تا نه خدای موږ کومک غواړو. عبادت څه ته ویل کېږي؟ غایت تذلل خپل محبوب ته او غایت تعظیم د خپل محبوب. دا عبادت دا به د الله نه اچاته نه کی، دا په سجده سره کی. غایت اخر اندازه تذلل، ځان ظهیر ګڼل خپل محبوب ته، او غایت تعظیم د خپل محبوب چې په سجده سره ده، دا به د الله نه اچاته نه کی. اوس په لاس کولولو سره هم د یو چا تعظیم وسو که نه سو، د یو چا ته د ځان ظهیر که که نه، و دې ته عبادت نه وایي. ولې که دا عبادت وای بیا به رسول الله صلی صحابه کرام نه پرېښودی چې دې لاسونه ښکل کړي وای، او دا خو احادیثو کې ثابت دي. فاطمه زهرا رضی الله عنها به نه و پرېښي چې دې لاسونه یې ورته ښکل کړي وای، او دا خو ترمذي شریف کې فضایل د فاطمې رضی الله عنها کې راځي. یا په قیام سره مثلا فاطمه رضی الله عنها به دته جګه سو جای به ورته پرېښود، په خپل جای به یې کېناوه. فضایل د فاطمې کې راځي رضی الله عنها. او دې مبارک ته به چې ورغله بیا به دې مبارک ته جګ خپل جای به ورته پرېښوده، په هغه جای به یې دا کېنوله. بابا تو مين يخاله غلو شان ديته مركده سيدة النساء أهل الجنة ده وديت عبادت نملكي ولي دا غايتي تزلل نصو، دا غايتي تعظيم نصو، دا كوليسي غايتي تزلل أو غايتي تعظيم. زان غايتي عجز قال أو دي خپل محبوب غايتي تعظيم كول، دا عبادت دا بيد الله نه اچاتهم نكي. مخي صفاتم درته ذکر کول دا ورته وروسته راوړ. دا هر یو تقریبا لکه علت سابق لپاره الله رب العالمین ده. خو رب العالمین څنګه ده؟ الرحمن الرحیم ده. چې رب العالمین سو رحمان الرحیم سي تاسو تربیت وکړو، ګوري به جزا درکوي، مالک یوم الدین ده. څنګه تیار کوي ورته؟ نو د داسې ذات باید عبادت وکړي چې هغه رب العالمین ده. افتاب پرستان د لمر عبادت کې نعوذ بالله وای دام تصرف کوي سي. مهتاب پرستان د سپوږمۍ عبادت کې ودان تصرف کوي. څوک د بوتانو کوي، څوک د بل شي کوي. الله تعالی په ټولو رد کوي چې نه، داسې څوک لایق د عبادت نه دي. ایاک نعبدو، ولې دا مخکې صفات په دغو کې نسته، نه په لمر کې سته، نه په سپوږمۍ کې سته، نه په انسان کې سته، نه په حیوان کې سته، نه په بوتانو کې سته، په هیچا کې دا نسته. ولې؟ رب العالمین ده. رب العالمین ده. چې رب العالمین سو نو د رب العالمین ذات د رحمان و رحیم ذات چې هغه د ټولو مخلوقاتو تربیت دی کوي، د غلمر تربیت هم دی کوي. غټ وړکۍ څوک کوي؟ نقل څوک کوي؟ تیارو رڼا څوک راولي؟ ولې خو کفار هم قایل دي چې الله کوي. نو چې رب العالمین الله سو نو ایاک نعبدو، خاص تا لره موږ عبادت کوو خدایه. او تفسیر یعقوب چرخی صاحب وایي، هغه وایي چې عبادت دې ته ویل کېږي چې ته ټول په ده مشغول سي. دغه عبادت ده. زړه دې
په معرفت دې د باندې مشغول وي د په پېژندګلو شپه ورځ په مراقبه کې وي لکه تصوف و سلوک کې شپه ورځ زړه دې ته متوجه چې د الله څنګه معرفت ځان ته حاصل کړو زړه دې په معرفت دې د باندې مشغول وي روح دې په مشاهده دې د باندې مشغول وي او نفس دې په خدمت دې د باندې مشغول وي او لسان زبه دې په مدح او په صفت دې د باندې مشغول وي شپه ورځ اوصافو صفاتونو عظمت شان بیانې دغه ته چې ویل کېږي عبادت ویل کېږي تفسیر یعقوبی چرخی صاحب و ایاک نستعین او خاص دې تا نه کومک غواړو خدایه چې ته کومک رانه کې نعبدو خو مونږ وایو چې موږ عبادت کوو دلته بچا دا توهم کوو چې دا په عبادت کې موږ مستقل یو که الله کومک ونه کړي موږ عبادت کولی شو نه و ایاک نستعین خاص دې تا نه کومک غواړو خدایه چې ته دې موږ سره کومک ونه کړي موږ نشو کولی خدایه ته کومک را سره وکړه چې موږ په صحیح طریقه خاص دې ته عبادت وکړو چې دغه کې تفسیر یعقوب چرخی صاحب هم وایي او تفسیر قرطبي شریف هم وایي چې د اهل سنت والجماعت د عقیدې اثبات راځي دلته درې لوی عقیدې دي یو قدریه دي یو جبریه دي یو اهل سنت والجماعت دي قدریه دي معتزله یوه ډله ده هغه وایي فاعل د افعالو د عباد یعنی بندگان چې څه کوي خالق هم دی دې چې خالق د بنده الله د دوی مني خالق د مځکې الله د دوی مني خالق د اسمان الله د دوی مني خالق د ونو د تیږو الله د دوی مني خو کوم شی چې بنده جوړوي موږ ته جوړولو باندې تعبیر کوو بنده جوړوي دی خالق دی غشان بنده گانی مثلا دغه مایک جوړ سو دی خالق بنده گانی دغه دی وبولوخه جوړ سو دی خالق بنده گانی دغه قاب جوړ سو دی خالق بنده گانی دغه میز جوړ سو دی خالق بنده گانی دا د قدرې واقعیت خالق دی افعال دی عباد گانی او جبریه بیا برعکس هغه وایي چې انسان مجبور محض ده د خدای نه د کېدو یقین بندن د نه کېدو یقین څه معنا یعنی بنده هېڅ هم نشي کولی جمع د محض ده لکه دغه پیاله که دې راخیستله که دې کېښودله که دې ماتوله دا بنده هېڅ هم نشي کولی دا د جبریو عقیده ده د یو اهل سنت والجماعت یو عالم یو قدري سره مناظره راغلی وه قدري ورته ویلې چې زه د خپلو افعالو خالق یم زه یې پیدا کوم عالم په دې پوه و چې دی په دلایلو نه پوهېږي راځه عقلي دلیل ورته ووایه وایي دی ولاړ و وایي پښه دې جګه کړه پښه یې راټوله کړه جګه یې کړه وایي دا بله پښه دې هم جګه کړه وایي دا خو نه سم جګول دا خو جګه کړم غولېږم که نه خو معلومه شو چې د خپلو افعالو خالق نه یې که خالق وایي خو دواړه پښې به دې په هوا کې نیولې خو خالق نه یې او کاسب یې ګوره یوه دې راټوله کړه دا چې بیا ډېر ورزشونه وکړي یو شی زده کړي بیا پښه راټوله کړي دا خو کاسب شو دا خالق نه شو خالق خو دا وي چې والله ور هر څوک دغسې کولی شي او د یو جبري سره بیا د اهل سنت والجماعت یو عالم مناظره راغله جبري ورته ویل چې انسان مجبور محض ده هېڅ هم نشي کولی نه ښه کوی شي نه به ټول آلات یې کوي ذاتي دبای ورته راخیستی د پوهالی شروع پې کوي دا خو دلایل نه پوهېږي چې ښه یې ډبولی اتې د خپلې عقیدې نه توبه ویستی هغه ورته وایي چې پرېمې ده وایي خو د تا عقیده دا ده چې خدای دې وهي زه خو مجبور محض یم زه خو دې نه وهم خو د تا عقیده دغه ده اخیر ورته ما د خپلې عقیدې نه توبه ده دا عقیده زه نوره نه غواړم خو پرېمې ده زه تې خو مړ دې کړم بیا به اتې په یو دبي باندې خپله عقیده پرېږدي او یو د اهل سنت والجماعت دې عقیده ده اهل سنت والجماعت وایي چې خالق د ټولو اشیاو الله ده که موږ څه کوو دې خالق هم الله ده که الله تعالی یې مستقیما کوي د دې خالق هم الله ده خالق د ټولو اشیاو الله ده خلقکم وما تعملون الله وایي تاسې هم پیدا کړي دي تاسې عمل هم پیدا کړی ده او کاسب بنده ده دومره اختیار الله بنده ته ورکړی ده مثلا
دغه مایک مواد چا پیدا کړ؟ الله پیدا کړ. نفس دغه کسب چې داسې یو نقشه ورته ورکړي دغومره کسب الله تعالی بنده ته ورکړی. یا شیشه الله پیدا کړه، نفس دغه نقشه جوړول دغه کسب چې دا سره واړو داسې جوړ کړه دغه الله بنده ته ورکړی ده. بما کنتم تکسبون، ډېر قرآن عظیم شان کې راځي. بما کنتم تعملون، بنده ته نسبت یې ګورئ. بما کنتم تعملون، چې تاسې عمل کوئ نو بنده ته نسبت وګورئ. نو کسب دا د بنده ده او خالق د ټولو اشیاء الله ده. نو ځکه الله تعالی جل جلاله څوک جنت ته بیایي څوک دوزخ ته، ځکه کسب بنده ته ورکړی ده. بما کنتم تعملون بما کنتم تکسبون، نو کسب بنده ته ورکړی ده. یو غزا کې نبی علیه الصلاة والسلام، تفصیل به راشي انشاءالله، یو موټی خاورې راواخیستې، د زرو کفارو سترګو ته یې وروشیندل، چې ټولو سترګو ته ورسېد، په خپلو سترګو باندې مشغوله شو او دوی په وهلو باندې شروع وکړه. الله تعالی وروسته څه ورته وایي؟ وما رمیت اذ رمیت، دې کې اهل سنت جماعت عقیده ثابت شو. وما رمیت، تا ویستل نه دي کړي، اذ رمیت، هغه وخت چې تا ویستل وکړه. دلته یو لوی سوال واردېږي، لوی سوال، اجتماع د متناقضین نه شوه؟ که داسې الله ورته ویلي وای وما رمیت ورمیت، بیا خو تطبیق کېدلی سوی. یو وخت کې ویستل نه وکړي بل وخت کې ویستل وکړه، خو الله څه ورته وایي؟ وما رمیت اذ رمیت، تا ویستل نه دي کړي هغه وخت چې تا ویستل وکړه. هغه موټی باندې چې خاور راواخیسته دی دا تا ویستل نه دي کړي، اذ رمیت چې تا ویستل وکړو. و د دې تطبیق څنګه کوي؟ دا به دغه اهل سنت والجماعت په عقیده باندې کوي. وما رمیت، تا ویستل نه دي کړي خلقا، خالق ته نه وې. اذ رمیت، هغه وخت چې تا ویستل وکړه تسببا، سبب خو ته وې. چې ګوره څوک بیا د دې ونه کي تا په شان کې چې نبي علیه السلام خو د مو غوندې شخصیت ده، د مو غوندې شخصیت ده. ولې الله ورته وما رمیت، تا ویستل نه دي کړي، خو بېرته ورته اذ رمیت، معجزه خو د تا په لاس باندې ښکاره ده، کسب خو د تا په لاس باندې سوی ده، خو خالق الله د چې زرو کفارو سترګو ته یې ورسول. یا بل مثال، الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي انک لا تهدی من احببت، ته هدایت نشي کوی چاته دې چې خوښ شي، ته هدایت نشي کوی، هدایت دې نه پیسو. بل ځای کې الله تعالی د دین په زیاتو تاکیداتو باندې په قسم باندې ورته وایي وانک لتهدی الی صراط مستقیم. ان ګوره هلته خو انک سته، ان ده، دلته هم ان ده، دلته بیا لام اتیا لپاره د قسم ورسره راغی. وانک لتهدی، او بېشکه ته قسم د هدایت کولی سي الی صراط مستقیم. اوس به څنګه تطبیق کوو؟ انک لا تهدی، ته هدایت موصله نشي کولی، خالق د هدایت ته نه یې، هغه د الله سره ده. او نور خو ته د خدای پیغمبر یې، څوک داسې ونه وایي چې الله دلته ویلي انک لا تهدی، ته هدایت نشي کولی، د ما غوندې شخصیت ده. نه 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 نه، هغه د الله رسول، د رسول الله ده. هغه په لاس باندې الله معجزې ښکاره کړي دي، لوی شخصیت ده. په قسم سره الله ورته هدایت کولی سي. ته هادي یې، هدایت علی ما یرسلو، لېږلی الله تعالی دې ته ده، ځان سره به نسبت نه ورکوي. داسې تفاسیر دلته لیکي چې دغو آیتو مبارکو کې د اهل سنت والجماعت عقیده ثابته شوه. څنګه؟ ګورئ ورته، ایاک نعبدو، خاص تا لره موږ عبادت کوو خدای. دې کې څه شی ثابت شو بنده ته؟ کسب، کسب ثابت شو. دا رد په جبریو باندې راغی چې هغه وایي چې انسان مجبور محض هېڅ نشي کولی. که د یو مجازي نسبت ورته وکړم بس وایي ته مشرک شوې، استې د شرک فتوا ټاپه در باندې لګوي. نه، ایاک نعبدو، کسب خو د بنده ده، خاص تا لره خدای موږ عبادت کوو. خو زه خو کاسب یم، زه خو خالق نه یم د خپل عمل. و ایاک نستعین، خاص تا نه موږ کومک غواړو خدایه. دا رد په قدریو باندې راغی، معتزله باندې راغی چې هغه څه وایي چې فاعل د افعال د عبادو عباد دي. نو چې افعال د افعال د عبادو عباد بنده یې پیدا کوي، نو ولې بیا الله ته وایي چې خاص تا نه کومک غواړو؟ ولې دې خپله وکړي. ډېر خلک وي شوق عبادت ته کوي چې ښه عبادت مې کړی وي، خو کسلانو سستي پکې وي، کسالت پکې وي. نبي رسول الله د عجز د کسل نه ډېر احادیثو کې راځي پناه غوښتله، شوق یې کېږي د یو چا ورته، خو سستي پکې وي. نو که ته یې چېرته خالق بیا ایاک نستعین ولې وایې؟ خو معلومه شو چې خالق ته نه یې،
خالق دې دغه عمل الله ده. نو ایاک نعبد خاص تا عبادت کو کسب ثابت سو، و ایاک نستعين او خاص تا نه موږ کومک غواړو خدای دا شی ثابت سو چې خلق دې الله ده، خلق دې الله ده، خلق دې موږ نه ده، دې بنده نه ده، ځکه دې الله نه موږ کومک غواړو. اهدنا الصراط المستقيم وخیا موږ ته یا الله برابر لار، مستقیمه سیده لاره. دوه لارې دې ګوري، یوه جنت ته تللې، یوه دوزخ ته تللې ده، بله لاره نسته. د اعراف خلک به هم اخر بیا جنت ته داخلېږي. اب خپل ځای کې تفصیل بیا کوو انشاءالله. لم دې په خیر سره ورسوي تاسې وایم. یوه د جنت لاره ده، یوه د دوزخ لاره ده. دا سیده لاره مستقیمه لاره دا جنت ته تللې ده، هغه دا د شریعت لاره ده، دا د دین لاره ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره ده چې د کومه لاره موږ ته ښودلې د الله تعالی دې طرف نه. په دغه لاره باندې چې څومره ځئ په دې پوه شئ چې تاسو د جنت په پردو کې داخلېږئ، او څومره چې د هغه نه کاږه واږه څوک ځي دومره د دوزخ په پردو کې داخلېږي. نبی علیه السلام مبارک یو نقشه داسې بیان کړه صحابه کرامو ته، یوه سیده لاره، یوه داسې کږې کږې لارې دي. دا سیده لاره دا شریعت، دا صراط مستقیم ده، دا جنت ته سیده تللې ده. دا کږې وږې لارې دا د ضلالت د ګمراهۍ لارې دي، دا جهنم ته ځي، دا د جنت لرې کوي. جنت په تکلیفو کې پټ ده، دوزخ په خواهشاتو د نفس کې پټ ده. الله تعالی چې کله جنت پیدا کړ، جبرائیل علیه السلام یې ورولېږه چې ته ورسه وګوره څنګه ځای مې پیدا کړ. جبرائیل علیه السلام چې ورغی بېرته د الله حضور ته راغی، یا الله دا خو دومره ښایسته ځای ده چې هېڅوک به د جنت صفت نه اوري مګر ټول به د جنت عمل کوي، ټول به جنت ته راسي. بیا الله تعالی په تکلیفو کې پټ کړ. بیا یې جبرائیل علیه السلام ورولېږه، هغه چې ولدی وایه الله چې د تا رحمت نه وي دا خو به هېڅوک هم ورته داخل نه سي. مرض راغی صبر به کوې، مسکنات راغی صبر به کوې، جهاد وخت راغی صبر به کوې، کفارو سره مقابله کوې، لوږه او تنده او تکلیفونه او مرګ او بل دې ټولو باندې به صبر کوې. صبر له ګناه، صبر په مصیبت، صبر په طاعت. دا تفصیل به بیا ذکر کوو انشاءالله، الله دې توفیق راکړي. درې قسمه صبر، دا صبر به کوې، دا هر صبر چې کوې سترګې دې له نارواو راوګرځولې د جنت پرده دې خلاصه که داخل شي، غوږونه دې نارواو نه راوګرځول د جنت پرده دې خلاصه که داخل شي، پښې دې له نارواو راوګرځولې د جنت پرده دې خلاصه که داخل شي. ځکه د خواهشات خو غواړې چې ناروا وکړي. ګېډه دې ناروا او حرام خوراک نه راوګرځوله د جنت پرده دې خلاصه که داخل شي. زبر دې ناروا او غیبت او دروغ او حرام خوراک نه راوګرځوله، کفریات او غیبتو دین دې راوګرځوله د جنت پردو کې داخل شي. دوزخ چې پیدا کړ جبرائیل سم ته دې ورته اوس یې وګوره چې ویې کوته ویا الله دا خو دومره سخته د غمو د تکلیفو ځای ده چې هېڅوک به د دوزخ صفت نه اوري مګر ځان به ترې ساتي، داسې عمل به نه کړي جهنم ته لاړ شي. بیا الله تعالی په خواهشاتو د نفس کې پټ کړ چې څه د زړه درته وایي روا او ناروا نه ګوري، خپل نفسي خواهشات پسې روانې مني اتخذ اله هوا، چې خپل خواهش یې خدای ګرځولی. بیا یې ویل چې اوس یې وګوره وایه الله د تا رحمت چې نه وي هېڅوک به دوزخ نه خلاص نه شي. نو مستقیمه لاره د جنت لاره دا شریعت، تکلیف به برداشت کوي، الله تعالی به دې بیا جنت ته رسوي. جنید بغدادي صاحب رحمت الله علیه وایي چې تاسې د الله تعالی نه استقامت غواړئ، کرامت مه غواړئ، خارق العادت کارونه مه غواړئ. ولې الله تعالی د موږ نه استقامت غوښته ده، فاستقم کما امرت. نبی علیه الصلاة والسلام د سپینږیرتوب چې وجود مبارک کې دروند څه یوه وجه دغه آیت مبارکه ښیي چې فاستقم کما امرت. الله ورته وایي چې څنګه د خدای له طرفه ته مامور یې داسې استقامت به په شریعت باندې کوي. د خدای پیغمبر غمجنو موږ تاسې به څه حالې ګوري، توجه اوسېږي. د ځان په باره کې عاجزي کولو، د امت په باره کې غمجن اوس د امر خو امت هم متوجه ده، هغه که عمل پرې ونه کړي نو دا به څه کوي، دا به چېرته روان. نو استقامت دا د اولیاء کرامو نه منقول ده چې یو استقامت د زرو کراماتو نه بهتره ده، ځکه کرامات مقصودي شی نه دي. د اطفالو د طریقت لپاره حضرت مجدد صاحب رحمت الله علیه وایي چې څوک په طریقت کې کمزوري وي، په سلوک کې کمزوري وي، یو شیخ مبارک نه یو کرامت صادر سي ښکاره سي، بیا دوی
هغه وینن د عقیده ټینګه چې پیغه شي کې د کوشش شروع اصل مقصود نه د کرامت مقصود استقامت ده استقامت چې په شریعت باندې سره عمل وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې عمل وکړي یو بزرګ مبارک ډیر وخت یو مرید وسره تیر ک بل وخت روانو د څه پښتنه ورنه وکړه هغه ورته ویل چې زه خو دومره وخت مې تاسو تیر ک یو کرامت مې تانه ونه لید نو زه دې ځم هغه مبارک ورته ویلې او په دې چې د هلاکیږي غلط فکر کې روان ده کرامات خو مقصود او ملحوظ نه دي استقامت مقصود ده وای څومره وخت چې ما سره تیر ک ما فرائض پریښي دي وای نه وای واجبات مې پریښي دي وای نه وای سنتیات مې پریښي دي وای نه وای مستحبات مې پریښي دي وای نه کوم ناروا او کوم شی د مال دي دي وای نه ولدین لوی کرامت اصلي مقصود استقامت ده ثم استقاموا هغه آیت کې مونږ تراسي به ان شاء الله استقامت علی غواړي په شریعت باندې نو ذکر ورته وای اهدنا الصراط المستقیم خدای مستقیمه هغه برابر سم لار تر وخیا دا بدل ده دغه بیان کې چې صراط مستقیم کومه ده د چا لار ده اوس په اشخاص الله تعالی را پیژني چې د دغه اشخاص لار ونی سي دغه مستقیمه لار ده صراط الذين انعمت عليهم لار دی هغه کسانو چې تا نعمت په کړی دی یا الله هغه څوک دی بل ځای کې الله تعالی دغه بیان کوي اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین چې خدای نعمت دا تفسیر د آیت په آیت راغی الله نعمت په چا کړی ده انبیاو صدیقینو شهداو صالحین عام اولیاء کرام دي دغه لاره خدای مختار وخه ګوره دې کې عجبه نقطه تفاصیل لیکي اهدنا الصراط المستقیم خدای سم لاره وخه سم لاره معلومه ده کنه ده چې شی ده د شریعت لاره ده د دین لاره ده خو دغه بس شو کنه دې باندې باید اکتفا سوی وای خو الله تعالی نور څه وای صراط الذين انعمت عليهم دې کې وای صحبت نیکو طبقاتو د بزرګان ته اشاره ده د دوی لار نیول د دوی سره صحبت کول د دوی سره ناسته ولاړه بیا به ته په دین باندې سي عمل کوي لکه بل آیت مبارکه یا ایها الذين امنوا اتقوا الله مؤمنانو د خدای نه وډاسي و دغه کافي وکنه ولی د خدای نه ویره په دین عمل ده خو الله تعالی په دې باندې اکتفا ونه کړ سوی وکونو مع الصادقین د رښتینو خلکو سره چې په خپل دعوه کې رښتینی دي هغه خلکو سره تاسیسي دی هغه د الله د اولیاء سره چې کومه دعوه کوي په خپل دعوه کې دی صادق وي رښتینی وي یو خلکو سره تاسي دا و صحبت ته اشاره ده په دین به خپويږي چې دا روا دي دا ناروا په حسد به خپويږي چې ناروا ده په تکبر به خپويږي چې ناروا ده په عجب به خپويږي چې ناروا ده په غیبت به خپويږي چې ناروا ده په دروغ به خپويږي چې نه به ولې کوي صحبت نه ده سوای صحابه مبارکین چې دومره لوی مقام الله ورکړ صحابي چاته ویل کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت سوی که څومره لوی ولی الله د اوس قدس په مثال کې راغلی رحمت الله تعالی علیه رئیس التابعین ده و دې ته صحابي نه ویل کی عبادت څومره ډیر کړای ده څومره وزر ده لوی رئیس التابعین ده خو د ادنا صحابي مرتبه ته نشي رسي ولې صحبت نه ده سوی تابعی به چاته ویل کی چې صحابي لیدلې صحبت دومره شی ده ګور تابعی چاته ویل کیږي تابعی لیدلې صحبت دومره لوی شی ده کونو مع صادقین حکم تر قیامت پورې ده منسوخ نه ده ګوري تر وخت پورې نه ده چې هغه وخت پورې وس نه ده دا حکم عام ده تر قیامت پورې چې آینده امت لپاره الله تعالی دغه امر کوي چې تاسو صادقون سره وسیږئ صحبت کوئ چې تاسو په خپل عاملین او مخلصین په دین باندې وګرځئ هم اخلاص وي هم عامل په دین باندې په صحیح طریقه باندې دلته مو دغه ته اشاره ده صراط الذين انعمت عليهم لا رد هغه خلق خدای راوخه چې تا نعمت وکړی ده بل تر توس پریز راخی یو سړی شپه ورځ ترجمه ته ناسته ترجمه خو محل د انوارات الهیو ده د نزول د ملائکه او د حدیثو کې د ثابت کړو غوري خو د خدای قران ده د خدای قران الله ته محبوب ده کنه ده محبوب ملائکه نازلېږي کنه نازلېږي بخاری شریف حدیث باندې ثابت څه ثابت
خو دلته ترجمه کوي هلته د فاسق و فاجرو په مجلس کې کینې، هلته د غیبتګرو په مجلس کې کینې، هلته د دروغجنو په مجلس کې کینې، هلته ناروا او فسق و فجور کې دغو په مجلس کې کینې. پاکې اوبه دي، رڼې اوبه دي، پاکې شیدې دي، خو دې کې د وینه واچوله، دې کې د یو څاڅکی شراب واچوو، دې کې د مخایه بولې واچولې. اوبه ډېرې دي، شیدې ډېرې دي، هغه یو څاڅکی ده، دا ټولې مردارې کړي که نه کړي مردارې، نتیجه تابع د خاص ارزل ده. اوس الله تعالی پرېزم راکوي چې ته به د الله د نیکانو خلقو سره تعلق ساتي، خو بل طرف ته د بدانو د مجلس نه به ځان ساتي. هغو مجلس ته به نه ورځي چې کوم انوارات او فیضات تا ته حاصل شوي چې هغه پاک وساتل شي، شیدې پاکې وساتل شي، اوبه پاکې وساتل شي، بیا به ته کامیابېږي. نو ځکه وایي غیر المغضوب علیهم، نه لاره د هغه کسانو چې په هغو باندې غضب سوی ده، ولا الضالین، او نه لاره د هغه کسانو چې ګمراهان دي. ظاهر حدیث مبارک کی تفسیر د مغضوب علیهم نه یهود اخیستل کیږي چې یهودو باندې غضب سوی ده. ولې؟ دوی د انبیاء علیهم السلام ډېرې مقابلې کړي دي، ډېر انبیاء شهیدان کړي دي. حتی د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د شهادت ډېر پلان نه جوړ کړي دي، خو الله ناکام کړي دي. بلکې حکمي شهادت چې نبی علیه الصلاة والسلام ته حاصل دم دغو یهودو ظالمان د لاسه چې خیبر کې زار ورته ورکړي وو، په وخت وفات کې د مبارک وایي چې هغه زار او اثر بېرته راوګرځېدو او د ما زړه راټ پرې کوي. تر دې وخته الله وساته چې دین پوره سو. خو دلته الله تعالی حکمي شهادت ورکوي. ولې؟ نبی علیه الصلاة والسلام ته دا نور مقامات درې واړه وو. الله ته لوی مقامات څو دي؟ څلور: من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. نبوت مقام خو وو، صدیقیت خو انبیاء علیهم السلام مخکې د نبوت نه ټول کومل اولیاء دي. د ولایت غټه درجه څه شی ده؟ صدیقیت ده. صدیقیت چې دی قدم په قدم د خپل پیغمبر باندې وي، په ټول ژوند کې دروغ نه ویلي، په ټول ژوند کې نارواوې نه کړي. کله چې دی مامور کېږي دغه ماموریت سره مطابق دی چلیږي. رئیس الصدیقین ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د ټولو امتو پس د انبیاء علیهم السلام نه د ټولو صدیقین رئیس او سردار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک، هغه ته الله ډېر لوی شان ورکړ. حتی دغه خبرې هم داسې ګرځېدلې وي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک به کومه خبر د خولې نه ویستله، ابوبکر صدیق صاحب مبارک به هغه خبره د خولې نه ویستله. حدیبیې په واقعه کې به درته راشي انشاءالله. حضرت عمر صاحب چې ډېر ناقراره و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغی، هغه چې کوم الفاظ ورته ویل ابوبکر صدیق صاحب هلته نه و، چې ابوبکر صدیق صاحب ته ورغی هغه به عین هغه الفاظ ورته ویل. داسې اتباع د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک کړی و. دریم مقام د شهداو ده. شهداو او څلورم صالحین عام اولیاء کرام دي. چې تفسیر مظهری شریف آلته من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین کې دا تفسیر بیا کوي. هغه داسې وایي چې انبیاء علیهم السلام دوی ته تجلیات ذاتیه، دا په تصوف کې د سړی ښه پې پوهېږي، و دا تفسیر مظهری شریف دا تحقیق کوي. تجلیات ذاتیه په طریقه د دوام سره انبیاء علیهم السلام ته بلا واسطې راځي، ځکه خپله د الله پیغمبران دي، د الله طرفه نمایندګان دي، رسولان دي. او صدیقین هغه څوک دي، هغه اولیاء کرام دي چې دوی ته تجلیات ذاتیه په طریقه د دوام همیشه‌توب سره راځي، خو په اتباع کامله د خپل پیغمبر سره. او شهدا هغه څوک دي چې دوی ته تجلیات ذاتیه راځي، خو یو پړک په اندازه باندې وي، یو برېښنا غوندې چې کله دته شهادت مقام حاصلېږي، دغه تجلیات ذاتیو پړک چې کله وویني، دته د شهادت نه بل خوږ هېڅ شی نه وي. نو ځکه حدیث مبارک راځي هر څوک چې د دنیا نه لاړ شي مړ شي او د الله تعالی په نسبت یو خیر لري، هېڅوک نه غواړي چې دنیا ته دې راسي، ځکه دنیا خړګۍ ورته ښکاره کېږي. بیا یو شهید وایي چې ژوندی سم شهید سم، ژوندی سم شهید سم، ژوندی سم شهید سم، ژوندی سم شهید سم، احیا ثم اقتل، احیا ثم اقتل، احیا ثم. ولې؟ دته چې په وخت شهادت کې کوم پړک د تجلیات ذاتي ورځي، هغه خوند دته په هېڅ شي کې نه وي،
ځکه دې دا ارمان کې چې خدای پاک نور هېڅ نه غواړم، فقط دا غواړم چې ته ما ژوندی کړې او شهید مې کړې، ژوندی مې کړې او شهید مې کړې. نو دلته تجلیات ذاتیه راځي خو یو آني حالت وي، او صالحین دوی ته تجلیات راځي، انوارات راځي، خو ذل د صفاتو ورسره وي په اوله مرحله کې. وروسته بیا ترقي راځي، هغو ته بیا تجلیات ذاتیه راځي، ځکه صدیقیت مقام ته اولیاء کرام راځي. څومره ترقي راځي صدیقیت خو اعلی درجه د ولایت ته، بیا دوی مقامونه لوړېږي. نو اوس نبي علیه الصلاة وسلام ته خو نبوت حاصل و، صدیقیت مقام خو ورته حاصل و، صالحیت خو انبیا ټول صالحین دي، ټول صالحین دي. د شهادت مقام اعلی ورکوي چې دا فضیلت جزئی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم محروم پاتې نشي، دا فضیلت جزئی نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم محروم پاتې نشي. نو د هغه زارونه الله تعالی دته حکم شهادت ورکړه، او ابو بکر صدیق رضی الله عنه هم مبارک تم دغه مرګ الله تعالی دغه شهادت ورکړی ده چې په غار ثور کې کله هغه مار وچیچه. دا هم تفسیر مزاری شریف راوړي، په خپل ځای کې بیا تفسیر کوو ان شاء الله. غار ثور کې چې مار وچیچه چې هغه غار کې پښه ایښو مبارک، نبی علیه الصلاة وسلام مبارک لاړې مبارک کې پرې ورتېرې کړې، پښه مبارک یې جوړ وغسو، هېڅ تکلیف هم نه ورته. خو چې کله مبارک وفات کېږي هغه د زارو اثر په ده باندې راوګرځي، د حکم شهادت ده ته هم الله تعالی ورک. یو نبوت مقام ته نشي رسېدلی ځکه پس له رسول الله بل نبي نشته، ای خاتم النبیین ده. نو دا درې واړه مقامات الله ابوبکر صدیق صاحب ته هم ورکړي دي، که صالحیت ته، که شهادت ته، که صدیقیت ته. نو د دغه جزئي فضیلت د وجې نه الله تعالی د حکمي شهادت هم رسول الله ته. نو ځکه د یهودو په باره کې الله تعالی څه لفظ مستعملوي؟ جواب راکړي مغضوب علیهم، چې په دې باندې غضب سوی ده، ځکه دوی ډېرې مقابلې او ډېر شهادتونه د انبیا علیهم السلام کړي دي، او د هغو مقابلې د هغو شهادتونه یې غوښتل او ډېر کوښښونه یې کړي، نو په دې باندې غضب سوی ده. ولو ضالین، او نه ګمراهان چې نصارا دي، یوی عیسی علیه السلام مقام د خدایي ته ورسو، نعوذ بالله، دا افراط یې وکړه، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې تفریط وکړه، دغه نه انکار وکړه، هغه ونه مانه، نو دوی ګمراهان سو. خو حکم عام ده، حکم عام ده. دوی طریقه څه شی ده د یهودو نصاراو؟ د خواهشاتو اتباع د دین او شریعت مقابله. اعلان ته کې زده کړئ، د خواهشاتو اتباع معنی اتخذ اله هواه، چا چې خپل نفس خواهش خدای وګرځاو، نو د خواهشاتو اتباع او د شریعت مقابله دغه طریقه خدای موږ ته مراخه، او دې کې اشاره دي چې صحبت بدن نه بځان ساتي. لنډه ترجمه بیا درته کوم، نوره خبره خلاص ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه الله دی الله تعالی الرحمن چې ډېر زیات مهربان، الرحیم ډېر رحم لرونکی ده. الحمدلله ټول ثنا او صفت ثابت دی الله تعالی لره، رب العالمین چې دی پالونکی پروردګار د ټولو مخلوقاتو ده. الرحمن الرحیم هسې الله تعالی چې دی ډېر زیات مهربان او ډېر رحم لرونکی ده. مالک یوم الدین چښتن د دې ورځې د جزا، د قیامت د ورځې. ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تا لره عبادت کوو ای خدای پاکه، و ایاک نستعین او خاص د تا نه کومک غواړو ای خدای پاکه. اهدنا الصراط المستقیم وښیه موږ ته برابره لاره، د شریعت لار، د دین لار. خو هغه د چا ده؟ په اشخاص الله تعالی را پیژني. صراط الذین انعمت علیهم لاره د هغو کسانو چې تا نعمت ورباندې کړی ده، چې هغه انبیا او صدیقین او شهدا او صالحین دي. غیر المغضوب علیهم نه لاره د هغو کسانو چې هغو باندې غضب سوی چې یهود دي. ولا الضالین او نه لاره د هغو کسانو چې هغه ګمراهان دي چې نصارا دي، هغوی د خپلو خواهشاتو اتباع کړې وه او د دین او د آسماني کتابو مخالفت به یې کاوه. نو خدای د داسې خلکو لاره موږ ته مه راښیه او موږ د دین تابع که په واقعي معنا باندې. آمین. یعنی استجب دعاءنا، خدای دې مو دعا را تقبله کړي. وصلی الله تعالی علی خیر محمد.